دامال خنجر روان دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ترای خو تا نه دی کړو. مینوالو ته سره مینوالو ته بس ټول مینوال ته زمونږ استاد د دوه طرف اختر مبارکي موږ هم د اختر مبارکي جواب بیا په کمنټس کې راکړئ. او بس خوشاله اوسئ او آباد اوسئ. شعر ورته ووایه کنه. بس شعر نه یو ټپه به ورته وایم. ټپه څه شی دی؟ ارشاد. وایي اختر رالی خو د وینو په باران کې رالی او خوب خو ډېر زیات راغلی ته خو بس 10 میلیونه نور زه ورته کېږم بس دی. او د اختر پیسې نغدې پیسې راپرېږده چې څونه هم راکړې خوراکه څه د څو لا پکې یو نه لوټ دی د لسو لا پکې نه 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 قرآن ته وګوره قرآن ته ټولو ملګرو ته د یادې چې حمید صاحب بس شروع وشو واپس خو به یې نه اخلي که نه دې سره ښکاري چې زه کیمره بنده کړم ته چې واپس واخلې. ګلاب که هر څومره په خپلې ښکلا فخر کوي ګلاب که هر څومره په خپلې ښکلا فخر کوي خو بې مطلبه شي خبره چې دلبر له راځي ارمان یار چې د واده د کچ اختر کړی د ارمان ومنه چې یار د غټ اختر له راځي. ټولو ملګرو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات عدل ارمان یم هیلهمند یم چې ټول ملګري به خیر روغ به جوړ به او د صحت په جامو کې به پټي یو خاص دغه یو هیله به د خپل ملګرو نام وکم چې په خپلو خوشحالو کې بېوسه خلک چرته امیر نه کړي هغوی هم په خپلو خوشحالو کې انوالو وساتي. کوشش کوم چې نننۍ ورځ ټول آن ریکارډ وساتم او بیا یې ستاسو سره شریک کړم. هیلهمند یم چې تاسو به دغه ویډیو خوښه کړئ موږ سره اوسئ. ځو لوهار صاحب پسې اختر مبارکي ورکوو او خرچه کوو پټرول نشته اول پټرول اچوو او بیا لوهار صاحب ته ټیک ده که نه موږ سره اوسئ. سوات ته به درشم خو غر ته درختلی نه شم ستاسو خو داسې ځای کې کور دی چې توبه وباسه. د خیر سره اوس په فروټ فارم کړو اول په هغې پسې بیا نور څه د خوراک هغه به هم کوو چې بس کوو مټایانې وغیره چې کوم دا زموږ پښتون رواج دی هغې ته څنګه بس انشاءالله موږ سره اوسئ. تابانه د سین غاړه ده اختر هم دی او زه غواړم چې دغې ملګرو ته خو اول د خپل طرفه مبارکي ورکړي د اختر او بیا یو څو ټپې هم را شریکې کړي نو خوند به وکړي. ټولو ملګرو ته د وړوکي اختر مبارکي وایم او بس زما خو کتاب هم چاپ کېدو والا دی دا خبره به هم وکړم که نه او چانس دی که نه نو دا کتاب به م انشاءالله دا چوټیانې ماتې شي دا اختر ده نو کتاب به بیا چاپ شي او ملګري بیا ترلاسه کولی شي. د کتاب څه نامه ده؟ د کتاب نامه ما درته ډېر څه ویښو ډېره ښه ده ټپې را سره را شریکې کړه. خلک اختر ته خوشحالیږي زه د حجرې په ګوټ کې اوښکې او اوښکې تویومه زما دې څه وکړل چې لاړې په ځان دې اور کړل او د یارانو محفلونه دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی ما وایالونه
تامات سوي سوي زماهر شو ما تاغا خبر بیا بیا وکمینا اور دے علما چا پیر اور دے پمنس کی زوس وزیر ما اور دے علما چا پیر اور دے پمنس کی زوس وزیر ما اور دے پمنس کی زوس وزیر ما. واه ډیر الله په اخر کې به زه صرف یو دوه شعر ووایم چې د اختر ورځ و دوست دشمن را تر غاړې وتل د اختر ورځ و دوست دشمن را تر غاړې وتل خو په دروغ هم تپوس زما جانان ونه کو او کومې جینۍ نن د کوټې په ګوټ کې ونه جړل کومې جینۍ نن د کوټې په ګوټ کې ونه جړل کوم مسافر زلمي د خپل وطن ارمان ونه کو. روان یو د ایمان صاحب خواله ارمان صاحب دی او ارمان صاحب که نه نو بس ما دا ځان ته ارمان صاحب دی ارمان صاحب دی د مارګوډي خواله روان دي. بس رالو د ایمان صاحب خواله روما تاسو د ایمان صاحب انتظار ورته ونیسئ. ایمان صاحب چې دی او اختر کې په اظهار نه دی اغوستی چونکې په دې غم کې ورسره مونږ شریک ارمان صاحب د اختر مبارک وي اختر یې مبارک وي. نو خو دغه خبره زه صرف تاسو ته کومه چې د ډېرو روپو مالک دی خو په اظهار یې وانه اخیستل زما په خیال چې دونه شومتیا خوند نه لکه تاسو یې زما دی تو سره هم ونیسه بس تاسو روټۍ مې وخوړه او هغې چې کم پیسونه وو هغه هم دې صاحبانو وخوړل او بس ټولو ملګرو ته چې دغه خبره بیا یاد دی چې کومه بریاني په ما باندې خوړه نو هغه پې ما وخوړه زما بریاني ورته اوس هم قرض ده او دې کسانو چې تپوس کوي چې هلکه بریاني دې په ما خوړلې ده که نه تر اوسه پورې ورته چا نه دي دی ورته وایي چې او کوم په ما باندې لا بریاني نه ده خوړلې نو تاسو هم کوشش وکړئ که د ده نه چېرته دغه بریاني په ما وخوري نو ډېره زیاته خوښوي. د عماد صاحب نه مو روټۍ هم وخوړه عماد صاحب سره مو ګپ شپ هم ولګو ډېره زیاته مننه یې کوو. هیلهمند یم چې د دې ولوګ نه به تاسو خوند اخیستی چونکې مونږ خو دونه نه پوهېږو خو په هر حال هغه کوشش دی هغه کوو خپل شوق چې دی هغه به پوره کوو نو په آخره کې به بیا هم دغه یادګیرنه تاسو ته وکړم چې په خپلو خوشحالو کې همیشه بېوسه خلک مه هېروئ هغوی ځان سره شامل ساتئ او چېرته چې ښاد اوسئ باد اوسئ د لوی الله په امان.